په کندهار کې د تورو ښیښو پاکولو کمپاین راپیل سو. مسلون وایي د کندهار امنیه قومندانۍ اړوند د ډایاک مدیریت د امنیتي ځواکونو له لوري په کندهار ښار کې د هغو موټرونو هندارې چې په تور پلاستیک پوښل سوي وي او یا په موټرونو باندې غیر قانوني وسایل لکه انتنونه، اشارې او داسې نور شان لګول سوي وي د یاد کمپاین پر مهال لرې کیږي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان ملا اسدالله جمشید وایي په کندهار کې د تورو ښیښو پاکولو کمپاین راپیل سو چې په وینا له دې مخکې هم موټر چلوونکو ته څو ځله توصیه کړې ده چې د خپل موټرونو هندارې په خپل سپینې کړي او د موټرونو څخه غیر ضروري توکي لرې کړي. نوموړی زیاتوي لا هم ځینې موټر چلوونکو له خپل وسایطو څخه ذکر شوي شیان نه دي لرې کړي چې په همدې موخه یې په کندهار کې د تورو ښیښو او غیر قانوني توکو پاکولو کمپاین راپیل کړ. د کندهار امنیه قومندانۍ د ډایاک مدیریت له لوري کمپاین د امنیت د ټینګښت په موخه ترسره کیږي ترڅو د هغو موټرونو هندارې سپینې سي چې د تورو پلاستیکونو په واسطه پوښل سوي وي. د یاد مدیریت د امنیتي ځواکونو له لوري د کمپاین پر مهال د تورو ښیښو لرونکي موټرونه درول کیږي. د ښیښو تور پلاستیکونه، انتنونه او نظامي اشارې به یې لرې کیږي. د یادونې وړ ده چې د یاد کمپاین له لوري وړاندې هم د زیاتو موټرونو هندارې چې د تور پلاستیک په واسطه پوښل سوي وي سپینې سوي دي. ښاغلی جمشید زیاتوي چې یاد کمپاین په ښار کې د امنیت د لا ټینګښت په موخه راپیل کړی چې اوس هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې د یاد کمپاین له لوري وړاندې هم د زیاتو موټرونو هندارې چې د تور پلاستیک په واسطه پوښل سوي وي سپینې سوي دي.